خو منګه د ناپوهۍ د وجې نه د خدای په خبره منګه دا فرض او نفل د لمانځه سره لګولي دي. نه دا د قرآن عظیم غلط تفسیر دی. کیدای شي چې دا سړی پې کافر شي. نه نوم فرض به مسلمان ادا کوي. که هغه لمونځ دی نو هم ټیک ده، فرض چې لمونځ به کوي. او فرضي زکات به ورکوي، قرباني به کوي، سرسایه به ورکوي. هغه هم په عمل کې په شان د فرض دی، اگر چې اعتقاد کې فرق دی. او چې حج پې فرض وي هغه به کوي. او دارنګه جهاد چې پې فرض وي هغه به دې کوي. او د خپل ماتحت روزي په د فرض هغه فرض به ادا کوي. دا یوازې د لمانځه سره مه لګوه، دا خو ډېر سخت غلط تفسیر د قرآن عظیم دی. کیدای شي چې په دې سره ته د ایمان نه خلاص شي. هسې به عبادت کې او تا نه به ایمان تلي. او دقه رنګې صلح رحمۍ کې چې کومې پیسې لګي هغه به لګوي. صلح رحمي به دا ساتي د اقربو سره، د خپلو خپلوانو کندیدارو سره، کلیوالو سره، د علاقې د خلکو سره. دې کې چې څه پیسې لګوي نو هغه به هم لګوي. بخاري مبارک کې راغلي دي چې الله مخلوق کله پیدا کړ، داسې ټیم و چې دا مخلوق نه و او خدای و. ځمکې اسمانونه نه وو، خدای و. نو چې کله الله پاک دا مخلوق تام کړ او پوره کړ، قامت الرحم، صلح رحمي ودرېدله چې صلح رحمي خدای پیدا کړه. فاخذ بحق الرحمن، د الله ټوټې ونیوه. موږ تاسو دا پرتوګ او دا لنګ چې تړو په حج کې، په عمره کې، په ټوټې، دا ټوټې خدای دلته کې راوستي دي چې دې باندې پرتوګ راټینګي او لنګ پې راټینګي. دا خدای احکم الحاکمین دی، هغه پیدا کړي دي. دې ته ټوټې وایي. دا ټوټې د الله پاک او صلح رحمۍ ونیوه. خو یاره دا زموږ ستا ټوټې نه دي، ما یلیق بشانه عز وجل. هغه ټوټې چې په دې څوک نه پوهېږي، جبریل پې هم نه پوهېږي، رسول الله پې هم نه پوهېږي، موږ هم پې نه پوهېږو. هغه د هغه د شان سره چې کوم مناسب دی. چې د هغه د شان سره کوم مناسب دی هغه یې ونیوه. الله دې صلح رحمۍ ته وی مه، دا مه چې دی اسم پیل دی اکففو، دا ځای پرېږده،
صلی رحمه ته وی خدای پاک ورته وی دا ځای پرېږده. متفق علیه حدیث دی، امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دواړو شیخینو مبارکینو وروړي. وی دا پرېږده مه. دې صلی رحمه ورته وی خدای سره هر څه خبرې کولی شي، الله د هر چا په خبرو پوهېږي. تا سره په ورځ د قیامت یوه خبره وکړي، تا به مکمل بند کړي، لاسونه به دې رپېږي، خبره به بیا نه شي کولی. دا هغه داسې خبرې نه دي، هغې دپاره څه تیاري وکړه. یوازې په مونځ خلاصېدل نشته. دقه صلی رحمې د دا ټولې خبرې به په ځای راوړي چې ته ایمان دې راوړي دي. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الفرائض والنوافل، فرض به په ځای راوړي، د ټول دین فرض، د ټول دین نفل. یو طالب دی چې زړې جامې اغوستې دي، د ګرمې جامې په دې ژمي کې والا ستا ایمان به اوس معلوم شي. مدرسه کې کار کیږي، په نومې مدرسه کې الله په دې کې سواله او صدقه جاري ځان له وکړه چې د مرګ نه وروسته هم دررسېږي. ته خپله زندګۍ کې یو جومات جوړ کړی دی. دا یوازې د مانځه خبره ده. قسم په خدای که په یوازې په مانځه دې پرېږدي، هغه د احکام چې رالېږلي دي نو دا صرف مونځ دی بس. دین کې ډېرې خبرې دننه پرتې دي، هغې کې ځان له څه وکړه. تا د مسلمانانو دپاره ځمکه مقبرې ته وقف کړې ده چې مسلمانان پکې دفن کېږي. تا یو مدرسه جوړه کړې ده چې هغې کې طالبان تلاوت کوي، لمونځونه کوي، او تا ته د مرګ نه وروسته ثواب در رسي. ابو جهل ته چاوی وی د ایمان څنګه نه راوړي؟ وی شور مه کوه، وی زه په ایمان د تا نه ښه پوهېږم. ابو جهل کافر، ازلي کافر. هغه وی اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. دا لا اله یوازې نه دی، دې سره نور ډېرې خبرې دي. دا لا اله الا الله به تا نه تقاضا کوي، هغه به راوړي په ځای. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې الله دا صلی رحمه د خدای دا ځای نیولی دی کوم چې د هغه د شان سره مناسب دی، چې مخلوق په هغې نه پوهېږي. جبریل پې نه پوهېږي، رسول الله مبارک پې نه پوهېږي، فلسفي پې نه پوهېږي، منطقي پې نه پوهېږي، فقهي پې نه پوهېږي. وی الله ورته وی صلی رحمه ورته وی خپل ولي ساتل، هغې کې بس پیسې کله لګي. وی یا الله وی هذا مقام العائز بكم من القطيعة. وی یا الله دا ځای چې دی دا ځای د امان دی، زه امان غواړم د قطع د صلی رحمه نه، د خپل ولی نه. الله ورته وی بس ما ته وکیله صلی رحمي
دې له الله طاقت ته خبرو ورکړم. ګناهګار سړی چې پر ورځ د قیامت راشي نو دا خپل لاس په بېګوي ورکړي چې ظالمه ظلم دې کړی دی. دا لاس په ورته وایي چې په دې لاس دی تا ظلم کړی دی. دا زړه به ورته ووایي چې تا د مسلمان زړه ته درد رسولی دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هغه فرمایلی دي چې سړی سسکور راوالي او بیت الله لوټي لوټي کي دا دونه ګناه نه ده چې د مسلمان زړه ته درد ورسوي. ته به د دې مسلمان روح خیال ساتي. دا هغې نه لوی ګناه ده چې بیت الله یې لوټي لوټي کوو ویې غورځوو. دل بدس آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیل آزر است دل نظرگاهی جلیل اکبر است. مولانا روم وی چې د مسلمان زل خوشحاله کا درد به ته مه رسوه. دا درد چې ته رسوې خانه کعبه چې دا ابراهیم خلیل الله جوړه کړې ده. کعبه بنیادی خلیل آزر است. آزر کافر و ابراهیم علیه السلام پلار کافر دی یا تر دی ترم پلار دی را هغه کافر او دل نظرگاهی جلیل اکبر است. ان الله علیم بذات الصدور. الله وی دا زړه چې دی دا زما مرکز ده معرفت دی. ما په دې ځای خلق پیژني. دا زړه چې دی نو دا نظرگاهی جلیل اکبر است. الله دې زړه ته ګوري. نو الله ورته وویل صلی رحمه ته چې ستا چا خیال وساته نو اصلو من وصلکی و اقطعو من قطعکی. رواه البخاری و مسلم. چې ستا خیال چا وساته نو هغه به زه د خپلې رحمت سره میلو کړم او چې ستا خیال یې ونه ساته زه بیا د رحمت نه قطع کړم او بیخ بولو باسم. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دې ټولو خبرو به ته خیال ساتې. حتی الوسه به خپل کوي کار کوي. حتی الوسه صلی رحمه چې دی نو داسې یو شی دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که څوک دعا غواړي چې الله د عمر اوږد کړي او روزي ورته پراخه کړي فلیصل رحمه. دې د صلی رحمه خیال ساتي الله به روزي پراخه کړي. روزی من ضروریات زندگی یوازې ډوډۍ نه ده. د خلکو په دې ډوډۍ کې کار دی بس نه. ضروریات زندگی ټول بدله برابر کی. او ینثؤ بیسره عمر بدله اوږد کی. صلی رحمه یو داسې فرض دی. رور سره د نوار ده زوی سره د نوار ده نو ته دا مونځ څه کوي دا زکات په اصل ورکوي دا حج څه کوي. ما یو سړي ته خبر ولېږو
ما کدا ټکي تعویلی ستا مخکنی تمام اعمال چې درې حج دي کړي دي هغه باطل شو. بیا قرآن شریف مبارک وره ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، چې د ایمان د پاسه سړی کافر شو د تمام اعمالو ته تیلی ورته هغه تباه کړو. او مې د دین وروسته که ته مسلمان شوی نه نو بیا کافر یې، او که بیا مسلمان شي هغه اعمالو ثواب ختم شو. دا به ته داسې کار کوې وروړې چې دا ټولې خبرې به په ځای راوړي. په دې دین کې ډېرې خبرې دي. ته به صبر نه کارلی، ځان به مستقل کې صبر نه به کارلی، سوچ و فکر نه به کارلی. الله به مصائب پتا راولي، پتا باندې به امتحان کوي چې دې څنګه دی. تا باندې نعمت وکړو، الله وایي چې زه ګورم چې ته زما شکر ادا کوې که نه ادا کوې. او بله شپه ترجمه کې رالل چې د اونې د سوري د لاندې نارینه او زنانه کېناسته، خدای وایي زه به د دې سوري د لاندې چې ته یخ سوري د لاندې کېناستې د دې تپوس به کوم چې تا د دې شکر ادا کړی دی که نه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، د نعمت پتا نه تپوس کو. او چې کله مې زحمت راوسته نو اوس ګورم چې صبر کوي که نه کوي. الله چې څه کوي بنده سره بس ښه کوي. که الوا دې ورکړي دي نو د سره ښه کړي دي، که نه دې ورکړي نو امې ورسره ښه کړي دي. که دې مالدار کړي دي نو ورسره ښه کړي دي، که عاجز کړي دي نو ښه کړي دي، که دې مالدار کړي نو دین به تباه شي. الله احکم الحاکمین دی، خو دې پیژندل پکار دي. 40 سال عمر عزیزت گذشت و مزاج تو اصحالی طفلی نگشت و 40 کال تیر شو او ستا اقصی مزاج د ماشومان دی. دلته مې ویل چې سړي ته ووایي مې دا ته څه کوې؟ مې ته خو زما همزولي. نو ته اقصی دا په ذولیاتو کې لګیا یې، دا څه کوې؟ خدای ته متوجه شه. او ځوانانو لم پکار دي. زه ځوانانو ته وایم موږ د جنازو له ځو، د بوډېګانو زنانه او د بوډاګانو سړو جنازه کمې، د ځوانانو جنکو د ځوانانو هلکانو جنازې ډېرې کوو. هغوی ډېر مري. ځان خدای سره برابر کړه. داسې مه وایئ چې زما ځواني ده، مرګ به پرې فوراً راشي. بیمار چې دی هغه وي او جوړ بس لاړ شي. دغلته به ته صبر کوې. د امام مالک امام دار الهجرت د رسول الله مبارک د مدینې منورې مبارک چې هلته پیدا دی امام مالک، دته امام دار الهجرت وایي. د ده یو شاګرد امام مالک نه سبق وی نو چې دا بس سمه ده به ورکړی و. د ده یو شاګرد د هغه نوم دی سحنون. دا سحنون چې دی نو یو وارې خدای ته ووایي وی یا الله ته وایي چې صبر کوئ په مصیبت، صبر کوئ صبر کوئ. د الله دعوه نی خوښه. ګورې ښه دا به هم نه وی چې یا الله ما باندې امتحان وکړئ چې زه صبر کوم که نه. پام کوه چې ونه وایي ګورې داسې مصیبت به د باندې راولي چې ته به بیا صبر نشي کولی. پام کوه چې ده ونه وایي. داسې ونه وایي چې الله په ما نعمت وکړه ته ګوره چې زه شکر ادا کوم که نه. پام کوه چې ونه وایي ګورې.
تا خپل خدای نه دی پیژندلی دلته ما سره ته وې مې ته لاړ شه مې ته چاله وظیفې ورکوې ته به خلک تباه کړې په وظیفو کې به خلک تباه کړې مې دا کار مه کوه تا علم نه دی کړی تا خدای نه دی پیژندلی نو خوب ته را خوب ته کوي کو نه بیدار چې ته په خپل ودي نو بل به څنګه بیدار کړي دا کلکې خبرې غواړي چې وروره داسې کوه داسې کوه داسې کوه داسې مه کوه داسې مه کوه ټول عمر دې تېر شو په اوبو کې اوبه نه پېژنې قبه تش شملې شار بې خبر نه شوې د مطلبه تا په دین ځان پوه نه که علماو ته کې نه ناستې ترجمې ته کې نه ناستې چې د درس ته کې نه ناستې دا خو د جمعې په ورځ په مقبره کې نه کي بس هغه وی یا الله وی ابتلني بما شئت د امام مالک شاګرد سحنون وی چې الله ته په ما امتحان وکړه ابتلني بما باندې امتحان وکړه چې ستا څه خوښوي چې زه به صبر کوم که نه به کوم بس کور ته لاړه دا خبرې وکړه لکه ښه دې ونه کړه ویې کړه نو په ابتلیا بعسر البول مثانې ودرېد مجازې تشې بندې شوې اوس پسې کېږي هغه وخت کې دا علاج هم نشته چې اوس کم دی دا علاج هغه وخت کې کم دی دا خبرې چې زه کوم 1400 کاله د دې شو 1400 کاله بس بیا به دې ګرځېدو یطوفو بالاسواق بازارونو کې ګرځېدو ماشومانو ته به راغی وی ای ماشومانو ادعوا لعمکم الکذاب وی دواو کې د خپل تره ته ځان یادو چې ډېر سخت دروغجن دی الله سره دروغجن شو ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې وروره ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات دا ټول څیزونه به ته په ځای راوړې دا په دې آیات کې درې مجموعه وه او دې کې لا خبرې ډېرې دي انشاءالله چې الله موږ تاسو له د عمل توفیق راکړي.